سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو. شاعر او کتاب خپرونه ده. د نورو ورځو په څیر نن موږ یو ځل بیا زه تیمورشاه کمال د پیاوړي لیکوال دویم چیرمین شیر محمد شادمن او زموږ ځوان شاعر نعمت ظهیر صاحب، طاهر لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال نور غړي چې زموږ سره په نننۍ خپرونه کې برخوال دي، تاسو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوو او په دې هیله یو چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او زموږ دغه ادبي خپرونه به راسره اورئ او مخته به یې شیروئ. هغه په دې چې موږ چې پښتو ادب او خپلې ژبې له کم چوپړ وهو، کم خدمت کوو، په دې کې مو یوه برخه و تاسو ته هم در سپارلې چې په دې د دې ادبي خپرونې په تشهیر کې راسره تاسو هم برخه واخلئ او دغه زموږ ویډیوګانې مخته شیروئ ملګرو، چې پښتانه او پښتانه ځوانان او پښتانه لیکوال د خپلو کتابو او د خپلو شاعرانو سره بلد سي، خپلې پښتو ته توجه ورکړي او خپله پښتو ووایي، خپل شاعران وپیژني، پر خپله شاعري خوندونه واخلي او له نورو دشمنانو او دسیسه‌کارانو څخه راوګرځي او د خپلو اتلانو هغه پیور او سوچه صفا او د لالچه پاک سوچ عملي کړي او د خپلو لیکوالو او د شاعرانو خبره واوري چې دته په شعر کې کوم پیغام ورکوي، دته په شعر کې څه وایي او د یووالي، د مینې او د ورورولۍ خبره کوي او بغیر لالچه یې کوي. نه شاعر د یو چا پیسې غوښتي او نه چا پیسې ورکړي، خو د قام په ویر او د قام په درد هر وخت دردېدلی او خپل کلم یې د خپل قام د ځپلو او د خواخوږو خلکو لپاره چلولی او د خپل قام هغه خواخوږي او ځپلې یې ستایلي او د هغه ظالمانو، د هغه قاتلانو، د هغه جابرانو مخه یې نیولې او خپلو مظلومانو ته یې هغه ظالمان ورپه ګوته کړي دي. د چا د لاسه چې و دې قام ته ستړي ورپېښي دي، دا قام په ولاړې ولاړ دی، دا قام د خپلمنځي جګړو ښکار دی او دا قام یې په شخصي بدیو اخته کړی دی. د هغه چا څخه مو شاروي او هغه دشمنان درته ښیي چې کومو دشمنانو موږ په دې فساد اخته کړي یو. نو د خپلو شاعرانو کلامونه لولئ، اورئ، شاعر و تاسو ته هیڅکله هم هغه منفي لاره نه ښیي چې کومه د قام او د وطن او زموږ د خپلو پښتنو په تاوان وي. شاعر د قام دپاره خواخوږي او شاعر ته د قام سترګې ویل کیږي. نو دغه سترګې چې کمزوري سي یا ړندې سي نو قام بیا وړوند دی، قام بیا څه نه ویني، قام بیا چې هر چا استعمال کوي پر هغه لارې بوتي او څنګه یې وځپوي، نو بیا هغه قام د هغه ستړو او د مشکلاتو څخه ځان نسي خلاصولی. نو نن موږ و تاسو ته د یو داسې شاعر کتاب وړاندې کوو چې نوم یې دی علامتونه. علامتونه د هغه څه علامتونه چې و موږ ته نن د کومو علامتو څخه ستړي راپېښي دي، د کومو علامتو څخه چې موږ په ولاړې ولاړ یو او کوم علامتونه چې موږ ځپي، د هغو ذکر په دې کتاب کې شاعر په ډېره ډاګه او په ډېر دلاوري او په ډېر نرتوب باندې کړی. دغه زموږ قدرمن شاعر او لیکوال اعجاز سوراني صاحب دی چې دا یې لومړۍ شعري ټولګه ده او دا شاعر د بنو اوسېدونکی دی. موږ ته یې خپل کتاب را ډالۍ کړي او د کتاب پورې تاسو ته هم دعوت درکوو که چیرې تاسو شاعران یاست، لیکوال یاست، کتابونه مو چاپ کړي دي، نو پیاوړي لیکوال ته یې زموږ پر دغه لیکلې نمره باندې رابطه وکړي او موږ ته یې راواستوئ. موږ به یې د دا خپرونې د لارې و ټولو نړیوالو ته او پښتانه
قام او پښتنو ځوانانو ته معرفي کړو. بل یو ملګرو دغه کتاب علامتونه زموږ د ځوان شاعر اعجاز سوراني صاحب دی. د کتاب نوم یې دی علامتونه او لومبۍ مجموعه یې ده او چاپ اول ځل او په 2025 کې شمیر یې 1500 کمپوزر یې شاهد خان شاهد پروپریډینګ یې ګل عزیز نزار سرپاڼه رضا الله خاموش سوراني صاحب چاپونکی منګل کتابکور محله جنگي پېښور او خپرونکی تنقیدي ټولنه بنو سوراني ادبي کاروان بنو بیه 200 د مصنف د رابطې نمره ده ملګرو 03398720848 ملګرو د مصنف سره تاسو خپله پر دې نمره باندې رابطه هم کولی سئ او دغه کتاب ځنې ترلاسه کولی سئ. او د دې کتاب د موندلو درکونه دي ملګرو ادب محل سیټي ټاور کابلۍ بازار پېښور یونیورسټۍ بوک ایجنسۍ خیبر بازار پېښور پښتو اکیډمۍ بوک شاپ پېښور یونیورسټۍ حمزه بوک ډیپو چوک بازار بنو او سمدیه کتاب خانه غله منډۍ بنو تایر بوک ډیپو ټاونشپ بنو د مصنف درک دی نظم بازار بنو. دغه کتاب ملګرو پر 290 مخه باندې جوړ دی او د دې شاعر ډیر خوندور کلامونه دي. پر خپل کلام پر خپل شاعري ډیر برلاسی دی. د قافیې او د ردیف د لحاظه ډیر پابنده او د تورو چاڼ یې ډیر خوندور او په زړه پورې دی. دغه شاعري چې تاسو ولولئ نو د اعجاز سوراني صاحب پر شاعري به ډیر خوندونه واخلئ. نو دغه کتاب ملګرو چې موږ تاسو ته معرفي کوي پر دې کتاب چې ملګرو کومو قدرمنو لیکوالو خپل نظر وړاندې کړی دی سریزې یې ورباندې لیکلي دي د اعجاز علامتونه افتخار دراني صاحب او ارض خلیل انیف خلیل صاحب د اعجاز شعر د شعر اعجاز جاوید احساس صاحب په کتاب علامتونه سرسری نظر ډاکټر جمیل الرحمن صاحب او علامتونه ګل عزیز نزار صاحب اعجاز سوراني صاحب د شعور د علامتونو شاعر هارون سوراني صاحب د اعجاز د غزل مزامتي رنګونه ډاکټر انعام الله انعام صاحب او د لفظونو جادوګر هدایت الله عامر صاحب علامتونه ادریس خان سوراني صاحب او وسی رسی عمران سراب او زه او اعجاز سوراني پیاو زمان سوراني صاحب او اعجاز سوراني او علامتونه ستار شاه دلکش صاحب او نور الاسلام سنگر صاحب پر دې کتاب باندې خپل نظرونه وړاندې کړي دي او پر دې کتاب یې ډیر خوندور لیکونه کړي دي. پیاوړي لیکوال پښین و اعجاز سوراني صاحب ته پر دغه مجموعه باندې چې علامتونه نومیږي په ځولۍ ځولۍ مبارکۍ وړاندې کوو او د دغه شاعرۍ ستاینه کوو او دته د دې کتاب مبارکي ورکوو او غواړو چې د شاعري ټول پښتون ولس ولولي او بیا ورباندې خوندونه واخلي او تاسو به دا سوچ کوئ چې اعجاز سوراني صاحب څنګه شاعري کړې ده نو موږ به یې تاسو ته د شعر بیلګې یا نمونې هم وړاندې کړو. تاسو د سوراني صاحب د شاعرۍ جاج واخلئ
دی په خپل یو غزل کې وایي وای خبره وه د زړونو د قاضي خبره نه وه خبره وه د زړونو د قاضي خبره نه وه زما او ستا په منځ کې دا کافي خبره نه وه خبره وه د زړونو د قاضي خبره نه وه زما او ستا په منځ کې دا کافي خبره نه وه په ځان باندې پوی نه سوم بس خو راغلم ستا په لوري په ځان باندې پوی نه سوم بس خو راغلم ستا په لوري د تا سره مې هېڅه ضروري خبره نه وه او کورونه چې په موږ باندې راړنګ شول او کندر شول کورونه چې په موږ باندې راړنګ شول او کندر شول په دې کې د چا لاس و قدرتي خبره نه ده کورونه چې په موږ باندې راړنګ شول او کندر شول په دې کې د چا لاس و قدرتي خبره نه وه او په یوه لاره روان و د یوې لاروي وو په یوه لاره روان و د یوې لاروي وو په منځ کې مو بیخي د ناراضګي خبره نه وه او خبره د هغه د ژوندانه د سهار وشوه خبره د هغه د ژوندانه د سهار وشوه زما د ژوندانه د ماښامي خبره نه وه ارمان مې دی په زړه کې چې قاتل دی د ارمان شم قاتل مې د ارمان وي معمولي خبره نه وه او خبره وه د ژوند او د مرګي ستا په بندش کې خبره وه د ژوند او د مرګي ستا په بندش کې قربان دي شم زما په شاعري خبره نه وه او د ډېرې تجربې نه راتېر سوی یم اجازه له ډېرې تجربې نه راتېر شوی یم اجازه په برخه کې د فن مې مصنوعي خبره نه وه اعجاز سوراني صاحب په یو بل کلام کې وایي وای د ژوند د ارتقا د استیصال دی جدا د ژوند د ارتقا د استیصال دی جدا ستا خیال زما په خیال زما د خیال دی د ژوند د ارتقا د استیصال دی جدا ستا خیال زما په خیال زما د خیال دی جدا لفظونه زه پیرم ورته په مزي د آمد لفظونه زه پیرم ورته په مزي د آمد کمال مې د غزل ستا د کماله دی جدا او په موږ کې امن ولې نشته دغه مې دی سوال په موږ کې امن ولې نشته دغه مې دی سوال ځواب د تا په ځای خو د سواله دی جدا او په دې کې درز را درومي دا په خپل شي سره بیل په دې کې درز را درومي دا به خپل شي سره بیل دیوال د یو بل د دیواله دی جدا او خبرې کړي د عشق خو د زړه کیف یې دی بدل خبرې کړي د عشق خو د زړه کیف یې دی بدل یقین د دې سړي د فیلو قاله دی جدا معنا د جنتونو دوزخونو نه دی وا معنا د جنتونو دوزخونو نه دی وا جلال د شایستونو د جمال دی جدا او بیا حال د مستقبل و د ماضی نه جوړوي بیا حال د مستقبل و د ماضی نه جوړوي چې حال د مستقبل حواله دی جدا او فنکار زما د ذهن فن پارې ته دی ورتم فنکار زما د ذهن فن پارې ته دی ورتم کلال زما د فن ستا د کلال دی جدا او دیتا د زنی خالکه د اجاز وباسي زړه دیتا د زنی خالکه د اجاز وباسي زړه دا خال دیتا د نور د خدو خاله دی جدا قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې اعجاز سوراني صاحب خوندور شاعر دی
چې موږ یې تاسو ته یوه غزل وړاندې کوو نو تر هغه یې بله خوند کوي او چې بله یې وړاندې کوو تر هغه یې بله خوند کوي خو چې تاسو د اعجاز سوراني صاحب علامتونه کتاب لاسته راوړئ او خپله ګوډه ورته ماته کړئ شنې چاوې درته پرتې وي او د اعجاز سوراني صاحب دغه خوندور کلامونه وایاست نو بیا به ورباندې زشته خوندونه واخلئ د خپرونې په آخر کې یوه غزل بیا هم درته وړاندې کوو جذبه د محبت او احساسات سره تړم جذبه د محبت او احساسات سره تړم لګیا یم آلات او واقعیات سره تړم جذبه د محبت او احساسات سره تړم لګیا یم آلات او واقعیات سره تړم چې څه نه څه ولس ته پکښې لاره شي لیده چې څه نه څه ولس ته پکښې لاره شي لیده الفاظ راغونډومه چې خیالات سره تړم او تعلق د تعلق چې شي معنا د محبت تعلق د تعلق چې شي معنا د محبت وختونه کندرېیمه تعلقات سره تړم او دتا د شجرې سره یې ګورم درځم دتا د شجرې سره یې ګورم درځم د خپلې شجرې مې کاغذات سره تړم د فکر بلاګانې مې په ذهن شي سورې د فکر بلاګانې مې په ذهن شي سورې چې کله معلومات او معاملات سره تړم او پښتو پرده پوشي پښتونولي راغونډومه پښتو پرده پوشي پښتونولي راغونډومه رسمونه رواجونه روایات سره تړم او یاري را سره نه کړي یو دتا د یارانې یاري را سره نه کړي یو دتا د یارانې په پړي د خدای چې خپل جذبات سره تړم د زړه د کیفیت نه مې وي یو الله خبر د زړه د کیفیت نه مې وي یو الله خبر سوالونو ته دتا چې جوابات سره تړم او اعجاز خبر مشي ته چې زما مکالمې اعجاز خبر مشي ته چې زما مکالمې زه څومره په ستړیا او التفات سره تړم قدرمنو لیدونکو علامتونه مه هېروئ د اعجاز سوراني صاحب دغه خوندور کتاب لاسته راوړئ ویې لولئ د اعجاز سوراني صاحب ډېره خوندوره شاعري ده او د ده په شاعري خوند واخلئ و موږ ته پیاوړي لیکوال پښین ته پر همدې ځای اجازت راکئ تر راروان اتواره مو پر الله سپارو ژوندي ګړندي او شادمن اوسئ زه تیمورشاه کمال او نعمت ظهیر طاهر لیوال او شیر محمد شادمن او زموږ ټول ملګري تر بل اتواره اجازه غواړو ژوندي ګړندي او کامیاب اوسئ مننه